په دې ویډیو کې به په دې ډیزاین باندې کار وکړو. نو راځم پکسل اپ باندې کلیک کوم. که چیرې پکسل اپ تاسو سره نه وي نو تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ. په دې ځای کې دغه صفحه بلاک ورته انتخابوم یعنې توره. بیا راځم ټیکس ورته اډ کوم، یو پنس ورکوم. او سیو کوم یې. بیا راځم انشورټ باندې کلیک کوم، ویډیو باندې کلیک کوم او بیا نیو. په دې ځای کې بلینک صفحه انتخابوم. دې ځای کې دوستانو 3 ویډیوګانې ورته اډ کوم. نو دوستانو 3 ویډیوګانې مې اډ کړې. اوس په دې ځای کې هماغه عکس اډ کوم کوم مو چې جوړ کړو. اوس دا فل سکرین کوم. دوستانو دغه ویډیوګانې اوس په دې لیکلو باندې برابروم. بیا دغه لیکل انتخابوم او بلند باندې کلیک کوم. په دې کې بیا ډرکن باندې کلیک کوم.